چې ستا یادونه مې په سترګو کې راڼه پاتې شي چې ستا یادونه مې په سترګو کې راڼه پاتې شي د زړه زخمونه به مو څرنګه ساړه پاتې شي ستا جدایۍ را باندې داسې کانې وکړلې چې لکه ژوندی ونه وینه وخوري او وړه پاتې شي فلک ملنګ به درنه زړه صبر کم خیر دی اشنا خو دومره ده چې دا ارمان به مې په زړه پاتې شي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینا محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ بلا موده وروسته د یو نوي پروګرام سره حاضر یم غازي نادان په دغه هیله چې ټول به ښه خوشحاله به یئ او ټیک به یئ قدرمنو نن زموږ ناستې د ګوهی قادر آباد د یو داسې زلمي لیکوال سره دی چې چا د پښتو ژبې او ادب دپاره بلا کار کړی دی زیاره کړی دی وختونه ایستي دي کتاب یې هم چاپ دی څومره کار شوی دی څومره زیار شوی دی دغه ټولې پوښتنې به ترې کوو او بیا به ترې کلامونه وړو ښاغلی فلک ملنګ صاحب نومیږي فلک ملنګ صاحب تاسو ته به د خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم ډېر زیاته مننه غازي نادان صاحب وعلیکم سلام ډېر زیاته مننه فلک ملنګ صاحب زموږ ملګرو سره لږ ځان معرفي کوي په لنډو ټکو کې نو خوشحاله به شو ډېر زیاته مننه غازي نادان صاحب خپل نوم مې فلک ناز دی او ادبي نوم مې ملنګ دی نو ادبي دنیا کې مې خلک په فلک ملنګ پیژني او د پیښور ضلع پیښور علاقه دوزۍ دی شاته د ګویا قادر آباد کلی سیوان روډ باندې د دغه ځای اوسېدونکی ما والد صاحب نوم مې تاج الرحمن دی نیکه نوم مې فضل شو خپل نوم مې فلک ناز دی بس په فلک ملنګ مې خلک پیژني صحیح ده فلک ملنګ صاحب زموږ ملګرو ته لږ سپینه کوي چې د خپل شعر او شاعرۍ آغاز هم کله کړی ډېر زیات مننه یاره آغاز خو ما د غالبا 7/4 سن 2000 نه کړی خو چونکې بیا هغه تاسو ته ښه پته ده چې کله سړی سمندري کېږي نو کې وخت لګي نو هغه وخت لیکل هم د ډېر وخت نه کول خو دومره ده چې هغه معیار ته هغه حد ته نو رسېدلي بیا هغې کې ډېر زیات وخت ولګېدو یو خو مونږ استاز هم نه لرلو تر ننه پورې څه استاز نه لرو نو بیا چې دا څه ته سړی ځان رسي نو بیا ډېره زیاته ګرانه شي یو خو زموږ د مسافرۍ ژوند و یو خواته بل خوا مو استاز نه لرلو نو په دې وجه لږ وخت واغشتو صحیح ده تر دې دمه پورې څومره کار شوی دی څو کتابه چاپ دي را روان وخت کې م څه ته خیال یاره زما خو غازي نادان صاحب په 2013 کې یو کتاب چاپ د فراق شمع په نوم باندې او بیا مې هغې سره بل یو کتاب دویم چې چاپ کولو په 2015 کې مې ته د باران د څاڅکو مخ پټوي کمپوز کړی و یعنې لیبن ما ټوټل به 15 کتابه ټوټل ما لیکلي وي دې کې دا 4 به د شاعرۍ وي یو به د افسانو وي چې هغه چاپ پکې یو دی صحیح ده استاد والد سره خو تاسو ویل چې څوک نه نو بیا کومه داسې لاره تاسو اختیار کړه چې په هغې باندې تاسو مخکې لاړئ یاره اول خو به زه ده ووایم چې ما ته ډېرې زیاتې ستونزې وي داسې وختو چې ما پښتو نه شوه لیکلی داسې وختو چې ما پښتو نه شوه پړاولی بیا د موبایل په ذریعه ها وخت تېرېدلو نو وخت پکې ډېر ولګېدو بیا موږ د رحمان بابا جرګه وه چې هغې کې موږ ډېر زیات د وټسپ د لارې د نیټ د لارې هسې خو موږ ډېرو جرګو کې ایډ یو خو چونکې د رحمان بابا جرګه کې موږ ډېره زیاته زده کړه هغې کې وکړه صحیح ده ډېره زیاته مننه فلک صاحب خوشحاله اوسئ چې موږ له نورو وخت راکړو زه وایم چې خبرې خو ډېره مزه کوي خو زموږ دا ملګري خبرونه لږ داسې زړه موړې غوندې کوم دي نو زه وایم چې د دې په ځای ورته کلامونه ووایي ښه ډېره نو ډېر زیات مننه بالکل غازي نادان صاحب کلامونه به ورته ووایم اول به ورته یو کلام ووایم چې ګرانه ستا لوزونه دي او ستړی ژوند ګرانه ستا لوزونه دي او ستړی ژوند ستا خواږه یادونه دي او ستړی ژوند زه خو خپل منزل پسې روان یم ستړي مزلونه دي او ستړی ژوند خوب راله تر نیمې شپې هم نه راځي سړي کې دي دردونه دي او ستړی ژوند زه خو ستا غمونو لوی شاعر کړمه سوي غزلونه دي او ستړی ژوند زه چې د سپرلي موسم ته وګورم بس خو ارمانونه دي او ستړی ژوند او نشته خوشحالي زما په زړه کې لا نشته خوشحالي زما په زړه کې لا خو ستا غمونه دي او ستړی ژوند او څنګ به د فلک ملنګ نه هېره شې ته څنګ به د فلک ملنګ نه هېر شې ته سترګو کې رودونه دي او ستړی ژوند نور به در سره بل غزل شریک کړمه چې
د چا یادونه مې زړه ستړې زندګۍ نه تودي هاي 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 ها د چا یادونه مې زړه ستړې زندګۍ نه تودي لکه په دار مې زنځیرونه د مرۍ نه تودي ډېر او ما پورې خان د مزه ګله مخکې داسې نه وم ما پورې خان د مزه ګله مخکې داسې نه وم زما لاسونه خو د ډېرې غریبۍ نه تودي ډېر او د ظلم حد دی او په موږ باندې روانېږي لانا د ظلم حد دی او په موږ باندې روانېږي لانا ګنې د جبر دیوالونه دنیاګۍ نه تودي ډېر خیر او د غربت داسې مجبورۍ پورې راغلی یم چې د غربت داسې مجبورۍ پورې راغلی یم چې زما بچي په کور کې بیا سړی ډوډۍ نه تودي او نن مې په لاره لیونی لیده حیران شوم ورته نن مې په لاره لیونی لیده حیران شوم ورته د لیونی ګلونه اوس هم د کمسۍ نه تودي او د مکتي شعر دی غازي نادان صاحب چې فلک ملنګ په ژوندانه د ژوندون غلی یم خو فلک ملنګ په ژوندانه د ژوندون غلی یم خو یو څو رازونه مې د ژوند هرې ګړی نه تودي ډېر ښه نور به څه نظم به در سره شریک کړم غازي نادان صاحب چونکې زه خو غزل یې دغه کوم خو چونکې زما نظم خوښیږي او دا یو غزل به در سره اول شریک کړم بیا به سر دې نه پس نظم شریک کړم چې دا بعضې خلک خو د توره کډه یوسي دا بعضې خلک خو د توره کډه یوسي دا بعضې خلک د پیغوره کډه یوسي ډېر ښه چې هر صحت جنګونه فساتونه شي په کور کې بیا خامخا یو ورور د بله روره کډه یوسي ډېر ښه او دا بعضې دښمني خو په والله د اور لمبي شي دا بعضې دښمني خو په والله د اور لمبي شي دا ځکه بعضې خلک د سور اوره کډه یوسي ډېر ښه او په هیڅ نه خفه کېږي خو شي بعضې حالات داسې په هیڅ نه خفه کېږي خو شي بعضې حالات داسې دا بعضې نیم سړی د شر او شوره کډه یوسي او د مکتي شعر دی غازي نادان صاحب چې فلک ملنګ به راشي که په ژوند باندې ژوندی وي فلک ملنګ به راشي که په ژوند باندې ژوندی وي هغه به څنګه راشي چې تر ګوره کډه یوسي او نظم به در سره شریک کړم چې دا بل غزل دی ته هم ډالې بیا به اخر کې ته نظم ډالې کړم چې غزل داسې دی چې مړه ښه سپور خلک دي سم په زړه تور خلک دي مړه ښه سپور خلک دي سم په زړه تور خلک دي دلته نه کډه کوم دلته څه نور خلک دي بعضې په زور سمیږي بعضې د زور خلک دي او دا چې ورغاړې وته دا یې د کور خلک دي ځکه ترې ډډه کوم د شر او شور خلک دي څه دروغجن خلک دي او څه چې غلخور خلک دي مړه نوکار یې څه دی خو د پیغور خلک دي دا تور ته سپین چې وایي والله د ګور خلک دي فلک ملنګه خدای کو سم د سرور خلک دي دا خو ترنم کې دی غزل خو دا ترنم بډې روږه چې کار او نظم به در سره شریک کړم غازي نادان صاحب داسې دی چې هم زمانه لمبي تودي هم لتانه لمبي تودي بس ته ماته وحشي وایه زه به تا ته وحشي وایم د لر خاوره هم ګونګۍ ده د بر خاوره هم ګونګۍ ده زه د چا نه تپوس وکړم ته به چا نه تپوس وکړې زه د چا مزار له لاړ شم زه د چا خازې ښکل کړم څه بې شمېره شهیدان دي څه بې شمېره یتیمان دي د هر چا سترګو کې نم دی د هر چا په زړه کې غم دی هر انسان دی تنده غری خدای کو سمه کربلا ده داسې ښکاري چې ماشر دی زوی د پلار سره په شر دی رور د رور سره په شر دی پښتونخوا مې سرې لمبې دي د وحشت تیرې خورې دي خو دا ولې داسې کېږي چې په ما لمبې بلیږي زما خونه تالا کېږي زه خو ډېر امن پسند یم زما خیال دی نور څه نشته خو افسوس چې پښتانه یو بس هم دا زموږ ګناه ده بس هم دا زموږ سزا ده بس ته ما ته ګوته نیسه زه به تا ته ګوته نیسم موږ به دواړه اور کې سوځو موږ به دواړه اور کې سوځو واه واه بس په اخره کې راته څو شعرونه ووایه او بیا خپل مختصر بس دا دې هم تا ته ډالۍ د غزل مطلب ده او دوه شعرونه دي چې د بام له سره اشارې دي وکړي زه چې لمبه شومه نارې دې وکړي د بام له سره اشارې دې وکړي زه چې لمبه شومه نارې دې وکړي او ما چې په شا درته راواړه مخ سر دې سر تور کړو خیرې دې وکړي ما چې په شا درته راواړه مخ سر دې سر تور کړو خیرې دې وکړي زه د ځوانۍ په خوږو پوهه نه شوم خلک راته وایي چې مزې دې وکړي ډېر ښه ډېره زیاته مننه ښځینه څه پیغام لرئ نو پیغام خو غټ خلک ورکوي بس زه به ده ووایم چې مینه خوره کوي مینه وکړئ
او په مینه کې ژوند دی بس خوشاله اوسئ ډیره مننه ډیره زیاته مننه غازي نادان صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه کوم اخیری کې دا یو بیت تاسو ته ډالې چې ګرانه شي مننه په لفظونو باندې ګرانه شي څوک چې هم د ژوند لازم د چا لمن ته اوس پر یقینا تاسو د ژوند خوږی لازم زمون تر څنګه راوړي نو یقینا په لفظونو باندې دا ماته یو روایتي ښکاري ځکه دا ژوند ډیر زیات قیمتي دی خو بیا هم زه ستاسو د قیمتونه زه ستاسو ډیره زیات مشکور یم مننه کوم ډیره زیاته مننه قدرمنو دا موږ سره د داود زو د سیمې ښاغلی فلک ملنګ صاحب چې تاسو موږ سره واورېدو الله دې وکړي چې دا خپرونه ستاسو خوښه شي ښه د باد او بریالي اوسئ د الله په امان